جی ګران کتونکو السلام علیکم. نننی خصوصي خبرونه کې تاسو ته هرکلی زما سره سردار حسین بابک صاحب دی. تاسو د لپاره تعارف محتاج نه دی. د عوامي نېشنل پارټۍ سینیئر رهنما او بیا خاصه توګه د صوبې خاص کر د خیبر پښتونخوا چې کوم مسایل دي او کوم وسایل دي خبره په نه راپې موږ چې وایو تبصره هم پکې یو د خپل هغه د پارټۍ موقف شو یا خپل موقف شو چې دی هغه ډېر په دغه سره بیانې کولاول په سره. بابک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابک صاحب اسلام آباد ته خبرونه راځي داسې لږ کنه چېرې په دې پښتونخوا کې حالات ټیک نه دي. خو که مونږ وګورو دې سره سم په دې خو به خبره کوو چې دا ټیک نه دي څنګه ټیک نه دي خو دا د ماته لاسې هغه سیاسي خاموشي ښکارېږي. کله نه کله اواز راشي خو داسې مونږ چې وایو که نه کنسسټنټ نه وي. بالکل حسن خان د چترال نه والي تر ډي ای خانه پورې هر ځای کې د طالبانو قبضه ده او د هغوی یو قسم لا که وغواړي نو د هغوی کنټرول دی، د هغوی موجودګي ده. او بیا تاسو ته به دا علم وي چې په ټوله پښتونخوا کې ډېرې د پولیس پوسټې چې دي هغه خالي شوي دي او د ماښام نه پس د پولیس سټیشنونو نه بهر پولیس چې دي هغه نه راوځي او یوه یره چې دا هغه خوره ده په خلکو کې ډېره زیاته یره خوره ده او دا وارې خو په داسې شکل باندې یره خوره ده چې عام خلک په دې خبره پوهېږي چې بس دا ټول یو گیم دی او ملاو دي. د هغې وجه دا ده چې پنجاب ته خلک ګوري نو هلته امن دی او هلته ژوند دی، هلته روزګار دی، هلته کاروبار دی، هلته تجارت دی، هلته د ژوند معمولات چې دي هغه د دنیا د نورو مهذبه او ترقي یافته ملکونو په شان روان دي. او پښتونخوا ته که موږ وګورو نو لویه بدقسمتي دا ده چې که زه تاسو له د چترال مثال درکړمه که اپردیر ته خو تاسو وګورئ چې د څو ورځو نه په اپردیر کې ولس چې دی هغه راوتی دی. بیا لوور دیر ته تاسو وګورئ بونیر، شانګله، سوات او ملکنډ، مردان، هر ضلع، باجوړ ته تاسو وګورئ، خیبر ته وګورئ، یعنې چې د یوې ضلعې نامه زه تاسو ته عالمنو هلته د طالبانو موجودګي ده او باقاعده خپل ګشتونه کوي او کله یو کلي ته ورځي، کله بل کلي ته ورځي، کله یو بازار ته ورځي، کله بل بازار ته ورځي. هغوی په خپل ان باندې یو ریټ چې دی هغه یې قایم کړی دی او د هرې ضلعې دپاره او د هر تحصیل دپاره خپل کمانډران چې دي د هغې اعلان جاري کړی دی او په خلکو کې ډېره یره ده او بدقسمتي دا ده چې د پولیسو مورال چې دی هغه حکومت ډېر زیات راغورځولی دی او نه ولا په تنخواګانو کې اضافه کړې ده، نه ورته په دې سختو حالاتو کې ګاډي ورته ورکوي، نه ورته ټوپک ورکوي، نه ورته په هغه طرز باندې کالتوس میلاویږي او نه چې کوم ضروریات دي هغه ضروریات د دهشتګردۍ د ختمولو لپاره چې کوم لازم لوازمات دي او ضروریات دي نو پولیس چې دی پښتونخوا پولیس چې دی هغه د هغې نه محرومه دی او همدغه وجه ده چې بدقسمتي ده. تاسو ګورئ چې روزانه بنیاد باندې د پولیسو افسرانو د پولیسو ځوانان چې دی هغه وژل کېږي. یعنې تاسو وګورئ چې پرون زموږ وزیر اعلی صاحب بنو ته تللی و، پرون هم په بنو کې یو پولیس چې دی هغه شهید کړی شوی دی. همدغسې که تاسو وګورئ نو د صوبې په یوه کونه کې په بله کونه کې دلته یو خبره کومه، ما یو خبر کتلو خو بیا ما په خیال هغه کې چې د بنو پولیس وزیر اعلی ته د سکیورټي ورکولو نه انکار کړی و انیشلی وی. هلته خو په بنو کې یا په لکي مروت کې یا د کوهاټ نه والي تر ډي ای خانه پورې خو ډېر زیات بدحال دی او تاسو وګورئ چې په اکثرو ضلعو کې پولیس چې دي هغوی وردي ایستې ده او په خپل ان باندې هغوی یو قسم له بغاوت کړی دی د خپلې خاورې سره د مینې په توګه باندې هغوی جنګېږي ځکه چې د هغوی هم دا مطالبه ده چې هغوی وایي چې موږ ته د اسلحې کمې دی او نور چې کوم ضروریات دي د هغې ډېر زیات کمې دی او دا احتجاجونه هم د دغې دپاره دي چې دغه ضروریات چې دي هغه پولیسو ته برابر کړی شي. او څومره لویه بدقسمتي ده چې په داسې حال کې چې په ټوله پښتونخوا باندې د طالبانو قبضه ده، بل طرف ته تاسو وګورئ د عمران خان خور چې ده یا که وزیر اعلی دی
نو کله یوې ضلع ته ځي او کله بلې ضلع ته ځي او خپل هغه سیاسي سکورینګ دپاره خو روان دی، خو د پولیسو شهادتونه چې کوم کېږي نه د هغې جنازو له ځي، نه د هغې دادرسۍ له ځي، نه د هغې حوصله افزایۍ له ځي او نه هغې له ډاډګیرنه ورکوي. د هغې مورال چې دی هغه رس تر رسه راغورځوي او خپل چې کوم سیاسي مصروفیت په دې به هم خبره کو، خو تاسو شروع کې یو سټیټمنټ ورکړم زه چې د هغې باندې تاسو لږه تجزیه وکړئ. تاسو بینګ سیاسي لیډر د یو اهم جماعت یو اهم رهنما هم تاسو یو بل د دغه صوبې هم مطلب غم هم د سره فکر هم د سره او محنت هم د دغه دپاره کوي. هغه دا تاسو وایئ چې پنجاب کې امن دی او پښتونخوا کې طالبان دي. په دې مو لږ پوهه کې زموږ دا خلک چې دې نه ستاسو څه مطلب دی او که دا دې نو دا ولې داسې دي؟ دا خو سوال دی، باید چې د دې جواب حکومتونه هم ورکړي او باید چې د دې جواب ریاست هم ورکړي. تاسو په اسلام آباد کې پاتې کېږئ، تاسو اسلام آباد ته وګورئ ته به وایئ ګنې دا نیویارک دی. پولیس سره پکې ټوپک نشته، ناکه نشته، پاټک نشته، بابک صاحب تالاشي نشته. مونږ ورته مخې ته ولې مخې ته کوئ؟ اسلام دا څه وایو مونږ ورته مخې ته یا تر کومې پورې به تاسو په اسلام آباد کې خپل کلی وطن چې هغه خپل کلی وطن وي بالکل هغه پاتې کېدل ټول عمر نشي کېدی. ظاهره خبره ده د مداحا دپاره او د ضرورت دپاره خو انسان هر ځای کې پاتې کېدی شي، خو خپل وطن خو کشمیر دی که نه، خپله خاوره خو کشمیر دی که نه. بالکل بالکل خو لکه تاسو وګورئ نو بیخي امن دی. اوس سوال دلته دا دی چې هلته ریاست چې دی آیا دا چې هلته ریاست امن غواړي او پښتونخوا کې امن نه غواړي؟ زما خیال دا چې اوس ماشومان هم په دې خبره پوهېږي چې هم داسې ده که ریاست دلته امن وغواړي، پښتونخوا کې که ریاست امن وغواړي نو څنګه کېدی شي چې په ریاست باندې څوک ضرور شي؟ ریاست خو څوک ضرور نشي کېدی، حکومت خو څوک ضرور نشي کېدی. نو دلته به هم امن قایم شي. ظاهره خبره ده دلته که تاسو وګورئ نو قدرتي وسایل خو ټول دلته دي. پښتونخوا ته که تاسو وګورئ نو دا خو قدرتي صنعتي زون دی او د اوبه دلته ده او بجلی دلته ده او ګیس دلته دی، تیل دلته پیدا کېږي، معدنیات دلته پیدا کېږي، ځنګلات دلته دي، سیاحت دلته دی، افرادي قوت دلته دی. جغرافیې ته ته وګوره نو افغانستان دی او بیا روس دی نیمې دنیا سره د روډ په ذریعه باندې منسلکه ده او دا ټولې سختۍ چې دي دا بیا پښتونخوا کې دي. په نن وخت کې که تاسو وګورئ نو زموږ د تماکو فصل چې دی هغه تیار دی او څوک یې د هغو اغوستو نشته. تاسو به ګورئ چې کله په سوابۍ کې خلک خپلې بنډلې سوځوي او کله په بونیر کې خلک خپلې بنډلې سوځوي او کله یو ضلع کې سوځوي او کله بله ضلع کې سوځوي. د جوارو فصل چې دی هغه په تیارېدو کې دی، د هغې باندې په یوریا یا چې کومې نورې مثالي دي په هغې باندې پابندي لګېدلې ده او په بلیک کې د 4,000 بورای چې ده هغه په 8,000 باندې خرڅېږي او هغه په 10,000 باندې خرڅېږي. نو په هر طرز باندې مونږه پښتانه چې دي دا لوټ شو، دا تباه شو، بدمنۍ هم بدحاله کړو، اقتصاد هم بدحاله شو. یو کال وشو چې د افغانستان او د پاکستان سره تړلې چې کومې د تګ راتګ او د تجارت لارې دي نو هغه هم بندې دي. د هغې په وجه باندې هم زموږ ټرانسپورټ چې دی تاسو ته پته ده چې پښتانه اکثریتي د ټرانسپورټ د شعبې سره وابسته دي او بیا تجارتونه کوي، کاروبارونه کوي. نو هغې سره هم په لکونو خلک چې دی هغه بېروزګاره دی او د دې بدمنۍ په وجه باندې تاسو وګورئ چې اسلام آباد ته وګورئ یا پنډای ته وګورئ یا پنجاب ته وګورئ نو هرې ضلعې ته چې تاسو وګورئ نو پښتانه پکې د زرګونو په تعداد کې خاندانونه چې دي دا پنجاب ته منتقل شو او دا اسلام آباد ته منتقل شو. چا ځان له کورونه واغسته او چا ځان له ځمکې واغستې او چا ځان له پلاټونه واغسته او چا ځان له فلیټونه واغسته او پښتونخوا یې خالي پرېښوده. نو بد حال دی. او بل طرف ته که تاسو وګورئ نو صوبایي حکومت اډو دا وایي نه، صوبایي حکومت اډو دا وایي نه چې دا د هغې ذمهواري ده. صوبایي حکومت اډو دا ګڼي نه چې ګنې خدای مکه په پښتونخوا کې حالات داسې ځای ته رسېدلي. بابک صاحب
تاسو د وزیر اعلی صاحب بیان نه دی اورېدلې وی بلبل پسه دی او ساده ګل پسه دی بالکل بالکل هغه خو چې میډیا ته تپور د پښتونخوا د بدمنۍ په حواله وکړي او ګل پسه دی او سیدا ګل پسه دی کنه دغه خو ټول دنیا خبره واورېده او دا بیا چې به ورته موږ وایي چې دا طالبان خان دی دا طالبان خان دی خو نن واضح شوه هغه خبره خو د صوبې بچی ته واضح شوه چې هغوی د صوبې د بدمنۍ سره شکار نشته یا دا چې کوم بد حالات په دې صوبه باندې راغلي دي بیخي د هغې نه یې د لا تعلقۍ اعلان چې دی هغه یې کړی دی او موږ ګورو چې په سپلای باندې ماټ 104 لیکاو په موټر باندې ماټ 104 لیکاو په بنین باندې ماټ 104 لیکاو رها کرو اډو دا وایي نه چې ګنې د هغې دا ذمهواري ده چې د دې خلکو سر ته د دې خلکو مال ته تحفظ ورکول خپل ذمہواری بابک صاحب تاسو نه یو پښتنه اساس او دغه کیږي دا تاسو چې زه خو لګا په دې نوې مخ تاسو نه تاسو کوم از سیاسي عوامي نېشنل پارټي د لیډر په حیث نه تاسو کوم تحریک انصاف د دې مخ کې په بلوچستان کې هم غټلې وا په پنجاب کې هم غټلې وا پښتونخوا کې هم غټلې وا اسلام آباد کې هم غټلې وا نو کله چې دا الیکشن شو نو د ټول ملک نه چې کم دی راغونډ شلو او پښتونخوا کې د پښتونخوا خلکو د اعتماد په کو یا هر څه چې هغه وشو بلکې مونږ وایو چې دوی وی چې دانلی کې په پنجاب کې کېدنو په پښتونخوا کې ولې نه کېدله په اسلام آباد کې ولې نه کېدله لکه خبره ده چې دوی او خبره کې چې زموږ سره ځاتې نو چې په پنجاب کې د سټونه اغستل په 805 دغه څه دی هغه فارم 45 او 47 باندې نو پښتونخوا کې ته ولې نه اغسته دا ولې بیا پښتونخوا ته دا ټول دغه الته کې فوکس کړ چې جلسه ملته کې دا روډ ملته بلاک کیږي موټر وینګ الته بلاک کیږي احتجاج ملته کیږي او طالب ملته کې دی اغم لګیا دی پی ټی آی والم دغه لګیا دی ټول تحریکونه چې کوم دي د وخت کې دغه په پښتونخوا باندې فوکس دي حسن خان که تاسو وګورئ دا په دې ملک باندې د پنجاب غلبه ده بیا د پنجاب لیډرشپ چې دی دا که په سیاست کې دی او دا که په سیول بیروکراسي کې دی او دا که په ملټري بیروکراسي کې دی د هغې یوه غلبه ده او د هغې اثر دی عمران خان د پنجاب لیډر دی او نن هغه که په جیل کې هم د خو د هغې میلمه دی د هغې وجه دا ده چې په عمران خان باندې اسټیبلشمنټ ډېر زیات انویسټمنټ کړی دی او ډېر زیات خواري پې کړې ده او هغه د پنجاب لیډر دی د هغه به ویښته هم نه ازارېږي دلته خلک هسې پریشانه دی د هغې وجه دا چې دا اسټیبلشمنټ ساتي نن یې د هغې په کار نه راځي سبا به یې په کار راځي بله ورځ به یې په کار راځي خو دا هغې ساتي نو په دې وجه باندې ستاسو دا خبره صحیح ده پی ټی آی خلک چې دا خبره کوي چې موږ له په پنجاب کې حکومت نه دی راکړی یا موږ له په اسلام آباد کې حکومت نه دی راکړی نو سوال دا دی چې پی ټی آی په پښتونخوا کې په اسټیبلشمنټ ضرور وه داسې خو نشي کېدی خو چونکې بس دی یې اکاموډیټ کولو دی یې دلته اکاموډیټ کو نواز شریف له اسلام آباد هم ورکو هغه پنجاب هم ورکو نو عمران خان او نواز شریف دا دواړه سرکاري لیډران دي او مسلم لیگ او پی ټی آی دا دواړه سرکاري پارټۍ دي او دا د یوې سکې دوه رخونه دي او دا د اسټیبلشمنټ پارټۍ دي او دا د ریاست سرکاري پارټۍ دي دا به هغوی ساتي بابک صاحب لکه راځو واپس د حالاتو ته لکه زه یو پوښتنه کوم او اوس نه پوهېږم چې ستاسو نه دا پوښتنه ټیک ده او که نه خو غواړم چې تاسو پې خپل یو رای ورکړئ لکه دا خبره چې تاسو وکړه تر چتراله واخله تر ډیره اسماعیل خانه پورې بلکې هغه خبره به وکړو تر بولانه پورې اوس خو په ژوب کې هم خراب دي او په زیارت کې هم خراب دي نو د محمود خان صاحب خبره د چتراله تر بولانه خراب دي په دې دغه کې خو یو خو زه ټیک د محمود خان صاحب خو د خپل سیاست دی چېرې په دې حوالې سره خو د پښتونخوا چې کوم سیاسي قیادت دی که هغه مولانا صاحب دی ډېر یو مؤثر اواز دی کله نه کله عوامي نېشنل پارټي اواز اوچت کې عمل خان خبرو کې که د غصې نه وکړي د قاره مو کې او لکه ډېر تیز لاړ شي نور سیاسي ګوندونه چې کوم دی که پیپلز پارټي ده که مسلم لیگ دی که جماعت اسلامي ده په دې هر څه باندې زما نظر دا دی اوس کېدای شي زه په غلطه یم تاسو به ټیک کې چې دوی به مکمله خاموشي اختیار کړې ده بلکې بعض ټایم کې د بیان حده پورې هم دغه اظهار نه کوي دا خو لوی سوالیه نشان دی
د بدامنۍ په مسله باندې د مسلم لیگ پالیسی واضح نه ده، د بدامنۍ په پالیسۍ باندې د پی ټی آی پالیسی واضح نه ده، د بدامنۍ په پالیسۍ باندې د پیپلز پارټۍ پالیسی چې دا واضح نه ده، د جماعت اسلامي پالیسی چې دا واضح نه ده، د جمعیت پالیسی چې دا واضح نه ده. شکر الحمدلله د عوامي نیشنل پارټۍ پالیسی خو د روز اول نه ډېره زیاته واضحه ده، ابهام پکې نشته. ریاست چې دی هغه په دې حواله باندې واضح نه ده. د هغې وجه دا ده چې تاسو وګورئ چې څنګه چې تاسو خبره وکړه د چترال نه والې تر چمنه پورې په مکمله توګه باندې دا د افرادو جتي چې دي هغې ټوپکې راغستې دي او بتې هم په زور علي او اغواګانې هم په زوره کوي او ټارګټ کیلینګ هم کوي. او تاسو وګورئ په خیبر کې یو تاجر چې دی هغه اغوا شوی دی او نن خدای خبر چې 9 مرض ده که 10 مرض ده. د ټول خیبر خلک چې دی هغه په احتجاج دی. داسې تاسو په وزیرستان کې یا په بنو کې یا په لکی مروت کې ګورئ چې کله پولیس سټیشن باندې حمله وکړي او کله سکول والو ځي او کله روډ ته راوځي ناکې وکړي ګاډي له تالاشي کې ګاډي اغوا کړي او کله د پولیسو ګاډي وسوځوي او پولیس ځوانان او افسران خو روزانه بنیاد باندې شهیدان کوي. نو په داسې ماحول کې دا بالکل ستاسو صحیح خبره ده چې لکه د دې هر څه نه اول خو امن دی چې سر ته او مال ته تحفظ ملاو شي. دا نورې خبرې خو بیا وروستی دي. په کار دا ده چې دلته امني او دا هر چا سر ته او دا هر چا مال ته تحفظ حاصلي. په دې مسله باندې دا سیاسي جماعت پالیسي د عوامي نیشنل پارټۍ په شان واضح شي، جامع شي، ولسي شي. نو موږ خو نه وینو د خلکو په پالیسۍ کې ابهام دی، د خلکو پالیسۍ ولسي نه دي، د خلکو پالیسۍ واضح نه دي، شپ شپ او اگر مگر کوي. نن یوه خبره کوي او سبا بله خبره کوي. نو د هغې په وجه باندې موږ که وګورو د پولیسو او د عوامو مورال چې دی دا واري پښتونخوا کې ډېر راغورځېدلی دی. دا خو شکر الحمدلله چې د پولیس ځوانان چې دي هغه تکړه دي، باوجود د دې نه چې وسایل ورسره کم دي، باوجود د دې نه چې ضروریات نه دي برابر، باوجود د دې نه چې پولیس سټیشن هم په چندو باندې جوړوي، ګاډو له وله تیل نه ورکوي، راشن وله نه ورکوي، تنخواګانو کې وله اضافه نه کوي، اسلحې وله نه ورکوي، د نوي دور مطابق ګاډي وله نه ورکوي، ټریننګ وله نه ورکوي، یو سهولت یو ضرورت وله نه ورکوي. خو د هغې باوجود مونږ چې وګورو پښتونخوا پولیس چې دی دې خاورې سره هیله ده او په هغه مینه باندې لګیا دي. اوس دی کې بابک صاحب اوس هغه زه سوال لرازم دغه خو ما تاسو نه تپوس وکړو چې د اکثر سیاسي جماعتونو بلکې تقریبا د ټولو څنګه چې تاسو چې تاسو ما چې څنګه ووایي چې د عوامي نیشنل پارټۍ اواز راشي، هغه یو اواز راشي چغه ووالي شي او بیا هغه ځنګل دی پکې خاموشه شي. دا حالات دي. بل ستاسو موقف د دهشتګردۍ په حواله سره بالکل کلیر دی. دې کې زبم وایم بل بم گواه پکې کوي او ډېر قربانۍ هم ورکړي. کم از کم 100 کارکنان او پکې لیډران لکه بشیر بلور شو، هارون بلور صاحب شو، داسې نور په سواد کې په هر ځای کې چې کوم دی شهادتونه هم ورکړي دي. خو ستاسو دا بیانیه چې کومه ده تاسو نه ګڼئ چې عوامي نیشنل پارټۍ ناکامه شوله چې دا بیانیه او دا د عوامو مسلې دي عوامو ته ورسي چې یاره دا ستاسو مسله ده او په دې باندې زمونږ دا موقف دی، د نور یو په موقف نشته. دلته کې ستاسو ناکامي ورته ووایو یا به دا ووایو چې کامیاب نه یې، څه وجوهات دي؟ دا خو زمونږ پالیسي خو د عوامو پالیسي ده. امن خو د عوامو ضرورت دی او بلکې د انسانانو نه چې د ځناورو هم ضرورت دی. د امن اواز خو ابراهیمي اواز دی او د امن اواز خو خدایي اواز دی. نو موږ خو د امن اواز پورته کړی دی او موږ د امن اواز چې دی هغه ټول عمر پورته کوو. عوامي نیشنل پارټي تاسو وګورئ چې څنګه چې تاسو خبره کوئ چې عوام چې دي نو بالکل انجام ته وګوره، نتایجو ته وګوره چې څنګه ته ما د پښتونخوا خبره وکړه چې د چترال نه راوالي تر ډي ای خانه پورې د ټوپکمارو جتي چې دي د ورځې د شپې بازارونو کې، په کلو کې، په غرونو کې، په درو کې، په سردرو کې پراته دي او هغه خپل عملیات چې دي هغه جاري ساتلي دي او خلک به هم دې له راځي. اوس به دې له خلک راځي
چې د پښتنو پار کلی کې با پار جمعات کې د ټول کلی جرګې به کېږي او هغه جرګې به فیصلې کوي چې د خپلو کلو څوکیدارۍ وکړو ذموارۍ یو بل ته حواله کړو هغه ذموارۍ تقسیم کړو څنګه به خپل وطن چې دا به په امن ساتو. نه دا خو تاسو وای دا خو منم زه دا خو صحیح ده بابک صاحب خو ما ستاسو دا غږ چې کوم دی هغه ریلی مو نه کړله کوم چې ولس ځان سره کې ولس راپاسي او ما عوامي نیشنل پارټي چې کوم دی دا موقف چې کوم دی لکه وسم که تاسو وګورئ نو څنګه چې تاسو وې تاسو بونیر ته پرون چې کوم دی څو ورځې وړاندې د عمران خان خور درغلی وو مونږ چې ویژوال کته دی مطلب دا دی د بونیر خلک باوجود د دې نه چې بونیر هم د دې حالاتو سره مخ دی باجوړ هم د دې حالاتو سره مخ دی خو خلکو له په ډېر غټ تعداد کې راووته بابک صاحب چې د خلکو خبره کوي د امن خبره کوي د صوبې خبره کوي دغه ځوانان او دغه پیغلې ول نه روزي. نه زما خیال دا دی چې د عوامي نیشنل پارټۍ موقف خو ډېره لویه ګټه کړې ده ټوله موده به موږ په خپله خاوره امن غواړو دا بینر به د عوامي نیشنل پارټۍ کارکون لاس کې نیسلی و اوس تاسو وګورئ که خلک د یارې نه هم غږ نه کوي خو دا خبره خو کوي چې موږ په خپله خاوره کې امن غواړو که نه دا د عوامي نیشنل پارټۍ ګټه ده دا بینران ورکداري پارټۍ کارکون چې دی دا بینر یې په لاس کې نیسلی دی چې موږ په خپله خاوره باندې امن غواړو په خپل دیوال هم لیکلي دي او په خپل فیسبوک کې هم ورکړي دي او دغه کومنټري هم کوي چې موږ په خپل خاوره باندې امن غواړو. زما خیال دا دی چې دغه د عوامي نیشنل پارټۍ د موقف ګټه ده چې دغه ګټه شوې ده. تاسو وګورئ دا په دیر کې چې په دومره لوی تعداد کې دا خلک راپاڅېده خو د امن دپاره راپاڅېده که نه د خپل حفاظت دپاره راپاڅېده که نه چې حکومت او په سرکار باندې د هغې اعتماد پاتې نه شو نو په خپله یې ټوپک راواغسته و خپلې محافظې ته خپل لاس واچو نو زما خیال دا چې دا د عوامي نیشنل پارټۍ د سیاست ګټه ده. بابک صاحب یو راځو د 13-50 کالو نه د افغانستان د حالاتو په پښتونخوا باندې یو ډېر غټ اثر دی. اوس د افغانستان کې چې مونږ ګورو نو هغه 15 کاله سایکل د دوی پوره شو او هغه مزاحمتي ګروپ ځای په ځای باندې راپاسي او مطلب کاروایانې کې نو چې نن لګي دي نو کېدای شي دا ګریجولي دغه کې بدلی شي او حالات هلته کې نو تاسو ګڼئ چې د دې به پښتونخوا دا حالات په نور دې سره خرابېږي. بالکل په افغانستان کې امن چې دی دا ډېر زیات ضروري دی او د افغانستان امن چې دی یوازې د پاکستان دپاره نه د دې ټولې خطې دپاره او د دې ټولې دنیا دپاره ډېر زیات ضروري دی. موږ خو همیشه عوامي نیشنل پارټۍ دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د بهر نه لاسوهنې چې دي هغه نه دي په کار دا خو د ټولو افغانانو ملک دی هغوی له په کار دي چې هغوی کښېني او هغوی جرګه وکړي او په دې خپل وطن کې په خپل ریاست کې په افغانستان کې امنیت چې دی هغه دایمي کړي او په مستقله توګه باندې دغلته خلکو ته دا باور میلاو شي دا اعتماد میلاو شي چې او دلته امن دی دلته پابندۍ ختمې شوې او په روزګار باندې پابندۍ ختمې شوې په تعلیم باندې پابندۍ ختمې شوې او په تګ راتګ باندې پابندۍ ختمې شوې د هغې وجه دا چې د افغانستان نه په میلیونونو خلک چې دی هغه بهر تللی دی دا د افغانستان د حکومت ذمواري ده چې خپل ګورننس یا خپل حکمرانی یا خپل حکومت په داسې طرز باندې وکړي چې د ټولې دنیا افغانان چې دی هغه افغانستان ته واپس راشي او هغوی خپل سرمایه راوړي او په افغانستان کې ولګوي او افغانستان په یو ترقي یافته ملک بدل کړي نو هلته بدامني چې دا زموږ دپاره څه خیر نه راوړي دا زموږ دپاره بېخیري راوړي لهذا په افغانستان کې امن پکار دی او پاکستان کې امن پکار دی. دا طالبان څوک دي؟ دا د پاکستان یاران دي. هغوی خو د افغانان خو سره نن سبا ښه په کلکه ولاړ دي که نه نو که نه دا خو ته ګوره دا تاسو وګورئ چې پیش حمید لاړه او هلته یې په ولاړه باندې کاوس کړه نو د دوی خیال شو دا ګوره د اینډ اف د ډے دا افغانان دي هغوی خپل دوست هم پیژني خپل دشمن هم پیژني خپله فایده هم پیژني خپل نقصان هم پیژني په هغوی باندې دوی ځان دوکه کړی و دا اوس هم د دوی یارانه ده زما نه دی یقین چې په دې یارانه کې که خلل په څو خبرو راغلی خو راغلی به وي خو دا اوس هم د دوی پخه یارانه ده د امریکې او د طالبانو او د پاکستان پخه یارانه ده.
ډیره مننه بابک صاحب. ثانک یو ویری مچ سر.